متقي وایي ځوانو کادرونو ته اړتیا لرو او په بېلابېلو برخو کې به ځوانان جذب شي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کندوز ولایت ته په سفر کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان به د ترانزیت په مرکز بدل او د ولسونو په اقتصاد کې به مثبت بدلون رامنځته شي. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي دغه څرګندونې د کندوز له سوداګرو، مخورو او سیمه ییزو چارواکو سره په کتنه کې کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پخوانۍ ستونزې حل او د سوداګرو لپاره یې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. هغه ویلي چې د هیواد دننه د ټولو سوداګریزو بندرونو کار په ښه توګه روان دی او د اساسي فعالیتونو لپاره یې طالبان خپل پروګرامونه لري. متقي وویل چې په ګڼ شمېر هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه پرانیستل شوي او د اړیکو په پیاوړتیا باندې په چټکتیا سره کار روان دی. نوموړي وویل چې په قطر کې یې د امریکا له استازو سره یې د کنګل شویو پیسو په اړه خبرې کړي او هیله مند دي چې په راتلونکو کې به پایله ورکړي. د نوموړي په خبره ځوانو کادرونو ته اړتیا لري او په بېلابېلو برخو کې به تحصیل لرونکي ځوانان جذب شي. ګرانو کتونکو، نیوز میډیا در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تاسې له تازه خبرونو څخه برخمن شئ.